اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو، دا کوم سکول چې تاسو وینئ دا د پښتونخوا سرکاري سکول دی. دوستانه دغه نوم ورته لږ وښایئ. ګورنمنټ پرایمري سکول سرکاري سکول یو بل ګیټ تاسو ته موږ ښایو چې په هغې څه لګېدلي دي او د هغې څه راز دی. قدرمنو، دا تاسو وینئ. دغه بینر ماته راکړئ. قدرمنو، دا یو قسم ته لوګو ده چې د پښتونخوا په غونډو سکولونو لګېدلې ده. د پښتونخوا خلک دې نه ډېر ښه خبر دي، ځکه چې دا په کلو او په ښار د کلي او د ښار په غونډو سکولونو دا لوګو لګېدلې ده. د پښتونخوا حکومت دا وایي چې دا د خیبر پښتونخوا ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن یو لوګو ده. د دې لوګو حقیقت څه شی دی هغه موږ تاسو ته وایو. دا اصل کې د انټرنیشنل د همجنس پرستو یو لوګو ده چې که هلک د هلک سره تعلق ساتي، که جینۍ د جینۍ سره تعلق ساتي، که بې واده بې نکاح بچي راوړي، دې ته پوره ازادي ده. دغه تنظیم ورته سهولت ورکوي، دغه تنظیم ورته مرسته ورکوي باقاعده. وروڼو، زموږ د ډېرو ناپوهه پښتنو ناخبره پښتنو دا خیال دی چې دغه لوګو او دا یو نه دي، دې رنګونو کې فرق دی. نو وروڼو، تاسو ته د دې هغه فرق زه ظاهرومه چې د دې فرق شته او که نشته. قدرمنو، دا تاسو وینئ سور رنګ، د اول نمبر وګورئ د دې سور رنګ دی. دا بل د مالټې رنګ دی، دا وګورئ د مالټې رنګ. دا ورپسې زیړ رنګ دی، ورپسې زیړ رنګ. دا ورپسې شین رنګ دی وروڼو، دا شین رنګ. ورپسې په 5م نمبر باندې دا آسماني رنګ دی وروڼو، دا آسماني رنګ. ورپسې دا تیز آسماني دی، دا وروڼو تیز آسماني رنګ. بله خبره، دوی اکثر وایي چې دا 6 رنګونه نه دي، دا 3 رنګونه دي، 4 رنګونه دي. خو تاسو په خپله وګورئ چې 9 3 4 5 6 دا څه موږ جوړه کړې لوګو نه ده. دا د پښتونخوا تعلیمي اداره ده، دا د پښتونخوا د یو سکول په ور لګېدلې دغه لوګو ده. دا موږ نه ده جوړه کړې، دا دوی جوړه کړې ده. په دې کې تاسو وګورئ چې 1 2 3 4 5 6 دا 6 رنګونه دي باقاعده. بل وروڼو، عمران خان دلال، زه به ورسره خان نه وایم ځکه چې هغه د خان لایق نه دی. عمران دلال د هجراګانو یوه داسې ټوله جوړه کړې ده چې هیڅ منطقي بحث ورته نه ورځي، هیڅ په دلایلو خبرې ورته نه ورځي. بس چې د عمران خان په اړه ورته څه خبره کې، که ښه خبره ورته کې خو ستایي دي، خو که د هغه غلطې کارنامې ورته ښیې نو بس کنځلې درته کوي. صرف کنځلې ورته ښوولي دي، صرف بدې ردې خبرې ورته ښوولي دي. الله دې په موږ رحم وکړي، الله دې په پښتنو کې داسې خلک را بیدار کړي چې دغه د اغیارو دلالان سړکونو راکاږي. انشاءالله موږ خو به داسې انشاءالله کوو او تاسو باشعوره او ویښو پښتنو هم دا خواست کوو چې موږ سره ملګري شي چې دغه د اغیارو دلالان په سړکونو راکاږو، ځکه چې دا سیز زموږ بنیاد ختموي وروڼو، دا زموږ د کام بنیاد ختموي. و په عقل شمکوره و د اغیارو دلاله و کمسله دلاله. ترقي د انګریزانو په ژبه جامو دود دستور کې نه ده، ترقي د ساینس او ټکنالوژۍ په علمونو کې ده. ترقي په خپله ژبه کې د تعلیم سره راځي. کمسله تا خو زموږ د کام بنیاد ختم کو. انشاءالله تعالی موږ د ډاکټر خان تحریک ملګري به کور په کور، کوڅه په کوڅه، واړه زاړه ټول به د دغه غلطو کارنامو نه خبرو. او که تاسو په خپله خبره صحیح تاسو وایئ چې نه دا لوګو داسې نه ده، دا خبره داسې نه ده، نو موږ راوغواړئ یا موږ پسې راشئ. ان تر دې چې عدالته پورې موږ درتلی شو تاسو ته، موږ عدالت ته هم راوغواړئ، موږ به انشاءالله درځو او موږ په خپل موقف کلک یو. موږ وایو چې دا د همجنس پرستو لوګو ده، او که تاسو وایئ چې نه ده نو تاسو بیا ثابت کړئ.